كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلال القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر او معجز قرآن کریم روانه اجباره الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بل ورځ تر دغه ځای خبره راورسېده چې موږ وویل چې الحمد لله جمله چې دا د دې سرت دعوه ده. معنا یې دا ده یعنې د دغه سرت د بحث موضوع ده. معنا یې دا ده چې الحمدلله رجه د معنا یې وده ترکیږي چې الله یو د شریک نه لري. معبود حق الله ده، بل څوک نه ده. او پر دغه م په هغه ورځ خبره وکړه. البته هر دعوه هر موضوع چې د بحث موضوع وګرځي نو هغه بیا د هغې موضوع د اثبات دپاره ضرورت سته، د دلایلو ضرورت چې هغه مسله په دلیل ثابته شي. نو دلته چې کله دا دعوه ذکر سوه چې الحمدلله کمالات ټول په الله جل جلاله کې جمع دي، او چې کمالات ټول په الله جل جلاله کې جمع دي په بل چا کې نسته، نو معبود حکم الله ده، بل څوک نه ده. او دا مسله چې کمالات ټول په الله جل جلاله کې جمع دي په بل چا کې نسته، د دې دپاره دلته دلایل وړاندې سو. په هغه ورځ موږ پر دې خبره وکړه چې رب العالمین یو دلیل ده، الرحمن بل دلیل ده، الرحیم بل دلیل ده، مالک یوم الدین بل دلیل ده. البته په اتیرو درسو کې ما درته وکړه دوې خبرې که چیرې ستاسې یاد وي. یوه خبره موږ دا وکړه چې موضوع د بحث د ټول قرآن کریم 4 ټکي دي. اوله خبره دا ده د قرآن کریم مقصودی بحث پر دغه خبره ده چې الله یو د شریک نه لري. دغه مسله دلته په الحمدلله کې ذکر سوه چې دا الحمدلله جمله ده. دویمه چې په قرآن کې ذکر کیږي چې موضوع بحث د قرآن شریف د بالاصاله هغه دا ده چې انبیا او نبوت حق د الله جل جلاله د انسانیت د اصلاح دپاره رالیږلي دي. دا دوم اصل د اصولو د ایمان چې قرآن کریم یې بیانوي. دا مسله په رب العالمین کې ذکر شوې ده. پرون خو یې موږ په یوې طریقې بله ورځ تشریح وکړه، نن بې له دغې لارې تشریح وکړو چې څنګه له دغې جملې نبوت ثابتېږي. دریم اصل چې قرآن کریم یې بالاصاله بیانوي هغه د قیامت د ورځې راتلل دي. دا په مالک یوم الدین کې ذکر شوې ده. مالک یوم الدین جمله له یوې خوا د اولې دعوې دپاره دلیل ده چې الله یو د شریک نه لري، او له بلې خوا پکښې درېیمه دعوه د قرآن کریم ذکر شوې ده چې قیامت حق د قیامت راتلونکی ده. او څلورمه خبره چې قرآن کریم یې بالاصاله ثابتوي هغه دا ده چې موثر په نظام کائنات کې یوازې الله ده.
چې اهل علم تعبیر په قضا و قدر ځینې کوي. هغه مسله په ایاک نعبدو و ایاک نستعین کې ثابته شوه. نو تر ایاک نستعین پورې چې خبره را رسیږي هغه اصول اربعه یعنی 4 اصلي خبرې چې قرآن کریم په ډیر سخت تفصیل سره بیان کړي دي هغه په دغه آیاتو کې ټولې ذکر شوي. نو له دې وجه الحمدلله شریفه د ټول قرآن کریم خلاصه ده. ځکه امام رازي رحمت الله علیه دا مسله په تفسیر کبیر کې ډیر ځای راوړي چې د قرآن کریم موضوع دا 4 خبرې دي او دا د ایمان اصول هم دي، په دغه باندې ایمان جوړیږي. البته مکملات به ایمان نور لري خو اصول یې دا 4 خبرې دي چې دا سړی ومني. دا تر دغه ځای پورې بیان شوي. البته طرز بیان د هر یوه جلا جلا ده. کله چې موږ دا خبره وکړه چې الحمدلله رجع د معنا و دغې خبرې ته راځي چې الله جل جلاله یو د شریک نه لري. دا هم تقریبا په استدلالي شکل بیان کړه مخکې. اوس دغې جملې ته رالو چې الله جل جلاله ولې معبود حق د بل معبود نسته، الله په الوهیت کې ولې شریک نه لري. دلیل یې دا ده چې الله جل جلاله چې د رب العالمین د ټول مخلوقات تربیت د الله په واک کې ده او دغه تربیت د مخلوقاتو چې د الله په واک کې ده دا په چا مني؟ دا خو منل غواړي. نو موږ وایي دا د قرآن کریم تصریح هم ده، فطرت هم دا ده چې دغه خبرې ربوبیت د یو الله دا کفار ومنئ. دغه کافران چې دا د بوتانو ته سجدې کولې، دغه کافران چې دا اوس په هندوستان کې د غوایي عبادت کوي، دغه کافران چې د ډبرو عبادتونه کوي، دا دغه مقدمه مني چې تربیت کوونکی په نظام کائنات کې یوازې الله ده، بل څوک نه ده. دا دوی منلې ده. قرآن کریم په ډېر ځای کې د دغې خبرې ثبوت پیښوي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. که پوښتنه ځینې وکړي چې اسمانونه او مځکې چا پیدا کړي دي، دی وایي الله. که پوښتنه ځینې وکړي چې بارانونه څوک اوري، دی وایي الله. که پوښتنه ځینې وکړي چې وریځې څوک جوړوي، دی وایي الله. واښه څوک راشنه کوي، دی وایي الله. تخمونه څوک پخوي، دی وایي الله. انسانان چا جوړ کړو، په کومه کارخانه کې جوړ کړو، څنګه دنیا ته راوایاستو، دا کار چا وکړي، دی وایي الله. خو دغه ته وایي تربیت. نو د تربیت د مسلې دوی په خپله هم قائل دي. نو ځکه رب العالمین په علمي اصطلاح یو عقلي دلیل ده، داسې دلیل ده چې هر عاقل ته خبره پیش کې هغه له تعصب کار وانخي، له عناده یې وانخي، له حسده یې وانخي، هغه به دا فیصله کوي چې و الله یو د شریک نه لري. ولې خو مقدمې د دلیل دی مني، دا مني چې تربیت کوونکی الله ده، دا مني چې زه الله جوړ کړم، الله دنیا ته راوستم، الله په ما کې نسبي کمالات پیدا کړو. چې واده به بت پیدا کړي وای یا بت خو ما جوړ کړی، دا هغه کار نه کوي. چې واده به هغه ښه سړي په وایي ښه سړی هم دغه یې ولکه زه، دا کار الله کوي. او دا خبره هم د عقل په تقاضا ثابته ده چې عبادت چې ده دا بدله د تربیت. الله جل جلاله زموږ تربیت کړی ده، نو موږ د الله عبادت کوو. نو چې تربیت خاص الله کړی ده، نو خو عبادت هم د الله په کار ده. دا خو د عقل فیصله ده. اخر داسې عقلي مقدمې چې هغه جانب مقابل د ده عقلیم تسلیموي، په دا مقدمو دی اقرار وي، ده ته عقلي دلیل وایي. یوه مقدمه دا ده چې مربي الله ده، ستا مربي الله ده، دا یوه مقدمه ده. بله دا ده چې هر څوک چې ستا مربي وي هغه د عبادت مستحق ده. نو دا نتیجه ځینې راووته چې الله جل جلاله د عبادت مستحق ده. دا عقلي خبره ده، له دې څخه هېڅوک انکار نه کوي. چې کاوه هغه انکار به یا پر تعصب بنا وي، یا به پر حسد بنا وي، یا به پر تجاهل بنا وي،
یا به پر لیونتوب بنا وي. که دغه امراض له سړي لرې سي دا مسله سړی خپله مني. نو ځکه دلته د رب العالمین مقدمه پیش شوه. دا داسې مقدمه ده چې هر مخالف منلې ده چې تربیت کوونکی د مخلوقاتو الله ده. نو حمد هم الله لره ده، عبادت هم باید د یوه الله وسي، معبود هم باید یوازې الله وګرځي. دا د فطرت تقاضا ده. البته الله جل جلاله چې زموږ د انسانانو تربیت کړی ده، دا تربیت دوه قسمه ده. الله جل جلاله زموږ دوه قسمه تربیت کړی ده. یو قسم الله جل جلاله زموږ تربیت مادي کړی ده. پر دغه باندې بله ورځ موږ خبره وکړه چې الله جل جلاله زموږ تربیت مادي څنګه وکړي. الله جل جلاله زموږ ماده په یو مخزن کې پیدا کړه، هغه یې تورن بعد تورین بدله کړه، موږ یې ځینې جوړ کړو. بیا یې له هغه مخزن دنیا ته راویاستو. بیا ټول انسانیت زموږ له تربیت عاجز و، بلکې هر طاقت زموږ له تربیت عاجز و. الله سوکه زموږ تربیت وکړي. ځوانان یې کړو، پوهان یې کړو، د خپلې زندګۍ تېرولو قابل سو. دغه تربیت الله وکړي. بیا چې زموږ د حال په ژبه په دغه زموږ په 100 کلنه 100 کلنه 80 کلنه زندګي کې څونه تقاضا وي د هغه ټولې الله زموږ په شاوخوا کې پیدا کړي دي. که د غذا ده، که د دوا ده، که د لباس ده، که د طبیعت ده، ټولې پیدا کړي. نو دا تربیت الله کړی ده. او بل قسم بیا تربیت روحي الله جل جلاله زموږ کړی ده. تربیت روحي الله جل جلاله زموږ کړی ده په دوه نوبت، په دوه شیانو. یو تربیت یې زموږ په ده باندې وکړي چې کله موږ سن د بلوغ ته د لویښت ته ورسېدو، الله جل جلاله زموږ عقل ځای باندې ودراوه. زموږ عقل پوخ سو. عقل خو له کوچنونې را شروع کېږي، مګر د 15 کلو په وخت کې تجربې ورزم سي و عقل ته. د 15 کلو په وخت کې عقل ته ډېرې تجربې زم سي. پر 15 کاله نو که سړی نه صحیح پوه نو هغه بیا نه پوه کېږي. نو الله جل جلاله موږ ته دغه عقل راکوي. دا یې زموږ تربیت معنوي وکړي. عقل داسې شی ده، عقل یو داسې عنصر ده په انسان کې چې عقل له اثر څخه موثر پامولی سي. دا د عقل تقاضا ده، د فطرت تقاضا ده. له اثر موثر پامولی سي. دا د عقل تقاضا ده. دا په سترګو نه لیدل کېږي. اگر که سترګې به څه ناڅه کار کې کوي خو لیدل کېږي نه. په غوږو باندې نه اورېدل کېږي، لاس نه ور وړل کېږي. دا کار عقل کوي. ماښام چې ته پرېوتې په خونه کې نرۍ غوندې واوره شروع وه، واوره یې څه سوې وه. سهار چې راووتې د چرګانو له کوډلې سره د چغال پل ګرځېدلی و. نو ته بیا د باندې وایې چې ماښام زموږ کره چغال راغلی و. او حال دا ده چې چغال تا نه ولیدی، د چغال درب دې نه واورېدی، چغال ته دې لاس ور نه وړ. چې هغه چغال راغی وګرځېدی ولاړی، ته بلکل په دنیا خبر لا نه وي. سر چې دې پل ولیدی په قطعي لحاظ ته دا خبره د باندې کوي چې زموږ کره چغال راغلی. یو څوک به درته وایي چې یا ته درواغ وایي نه و راغلی، راځه پر پله دې ودروم. ګوره پل اثر ده. عقل دا فیصله وکړه چې دا په واوره کې پل په خپله نه جوړېږي، دا نو چغال راغلی. دا ته وایي د عقل کار، عقل د اثر په شا کې موثر وپاماوه. عقل دا کار کوي. که چیرې له موږ سره عقل نه وای، غویی چې سار را وباسې د چغال پله ته نه ګوري چې دلته چغال چې بیخي پړانګ راغلی، د کور په شاوخوا کې پلونه یې دی سودا هم نه کوي تر تېر شي. په ده نه پوهېږي، پسه نه پوهېږي چې لیوه ونه ویني تر هغو نه ځینې بیرېږي.
او ته په دا باندې پوهېږې چې سپی راغلی و، چغال راغلی و، پلانی راغلی و، سړی راغلی و، ولې پل یو پل نو خوسی نه جوړېږي. دا فیصله د عقل ده. عقل دغه کار کوي چې له اثره څخه تا ته پر موثر خبر درکوي. یو ځای یو کور ته ور روان وي، هلته تر بخارۍ تر نل دوږ راوتی، بس دلته دې لا سړي تولتال ډېر ښه اور یې بل کړی ده، در ځان اور تا لیدلی نه ده، خو هغه اثر دلالت پر دې کوي دوږ خوسی نه جوړېږي لاندې اور ته. عیني دغه مسله د الله جل جلاله د معرفت دپاره وسیله ده. الله به په دغه پیژني، په دغه عقل چې عقل لري الله نه وپیژني بیا مجرم یې نو. له یو عربي څخه چا پوښتنه وکړه چې الله پر څه شي پیژني؟ هغه ورته وویل چې ګوره یو اوښ پر لار تېر سوی، پچه یې کړي، موږ وایو پر دې لار اوښ تېر سوی ده، یوه پچه پر اوښ دلالت کوي، او یو انسان تېر سوی پل یې وي، دا پر انسان دلالت کوي چې تېر سوی ده. نو دا دونه شنه ګنبته د اسمان چې ولاړه ده، دا سپېره مځکه چې تر پښو لاندې ده، نو دا پر الله دلالت نه کوي. دا یو عربي و د غرو کوچي دا جواب ورکړی ده. کوچي خو سبق نه ده ویلی، دا د فطرت و د عقل تقاضا ده. الله جل جلاله له موږ سره دغه احسان کړی ده چې زموږ د الله د معرفت د پیژندلو دپاره چې دا د انسان د زندګۍ هغه غایه د کامیابۍ ده، د هغه دپاره یې موږ ته عقل را کړی د شاوخوا یې نظام جوړ کړی. ته به فکر کوې د امام صاحب مسله مې مخکې هم درته بیان کړه، مسألة شاهق الجبل. هغه وایي چې په غره کې سړی پیدا سي، بیا لوی سي، بلوغ ته ورسېږي، او د تفکر وخت پر تیر سي، شپه راوخیږي، لمر راوخیږي، او دی ایمان نه راوړي، دا سړی په دوزخ کې ده. ولې دی به دا چورت وایي چې دا شپه راله دا چا راوسته؟ دا توره شپه چې جوړوي د دغه په شا کې یو څوک شته، دا لمر چې راخیږي د دغه په شا کې یو څوک شته. دا به ضرور پاموي، که دا نه و پامول دا سړی دوزخي ده. د الله جل جلاله پیژندل چې ده دا عقلي مسله ده. الله به په عقل پیژني، ځکه چې الله ونه پیژني، الله ته الوهیت ثابت نه کړي، نو بیا خو نه د الله پیغمبر منې نه د الله کتاب منې، نور خو بیا نه په در منل کېږي. چې کله تا عقلي طور الله جل جلاله وپیژندی، د الله جل جلاله الوهیت یې وپیژندی، د هغه الوهیت یې تسلیم کوي، د هغه پیغمبر ته د هغه کتاب ته تسلیم سوي. نور تفاصیل به بیا هغه درته بیانوي. آیات کریمه راځي سوره بقره کې د ابراهیم علیه السلام دعا ده. هغه وایي ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ابراهیم علیه السلام دا خبره وغوښته چې یا الله جل جلاله ته په دغو خلکو کې چې په دې شیله کې آباد دي زما د اسماعیل علیه السلام زوی نسل ده، په دې کې یو پیغمبر راولېږه، رسول چې د دوی له قومه وي. دا رسول به څه کار کوي؟ بیا ابراهیم علیه السلام په خپله د دې رسول کارونه مشخص کړي دي. اول کار یې دا د یتلو علیهم آیاتک، ستا د خدایي دلایل به پر دوی باندې ووایي، دوی به پوه کړي. علامه الوسی په روح المانی کې ویلي دي، دا یو ډېر معتمد تفسیر د دام د احنافو د مذهب تفسیر. تر دغه آیات لاندې هغه دا خبره کړې ده چې مراد د یتلو علیهم آیاتک د الله جل جلاله د الوهیت عقلي دلایل دي. ولې د آیاتک څخه که چیرې دا قرآن شریف آیاتونه واخلي نو هغه خو په دا بله جمله کې داسې ویعلمهم الکتاب، د قرآن الفاظ به ورزده کوي، او معنی د قرآن بیا په دا بل ټکي کې دي چې والحکمته، هغه احکام د قرآن به ورزده کوي. نو د یتلو علیهم آیاتک اگر که دي کې نورو تفاسیرو هم څه تحقیقات کړي دي، خو د روح المانی تحقیق دا دی. داسې پیغمبر راولېږه چې د دوی عقل ته تنبیه ورکړي. عقل خو له دوی سره مسته، خو کله کله عقل د نفسانیاتو تر سایه لاندې راسي، خپل کار دی ښه نشي کولی، بیا نو تنبیه غواړي. نو الله جل جلاله پیغمبر راولېږي، دوی ته تنبیه ورکړه. پیغمبر علیه السلام له دغې لارې دوی ته خبرې کړي دي.
آیات کریمه کې چې راځي افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. دا خلک اوښ ته نه ګوري، اوښ څنګه جوړ شوی دی. ته دا د اوښ جوړښت وګوره. اوښ الله داسې یو حیوان جوړ کړی دی. کتابو کې قصه راځي چې یو ډېر هوښیار سړی، پوه سړی، په هوښیاري مشهور، لکه دا فلاسفه یونان، داسې هوښیار سړی و، خو اوښ یې تر دې وخته لیدلی نه و. یو سړی ورته راغی، ورته ویې ویل چې دغسې یو حیوان هلته شته 10 منه بار وړي. ده ویل یاره دا مې زړه ته نه لوېږي، دا به نه وي. که وو چیرې 3 علامې به پکښې وي په حیوان کې. یوه علامه به دا وي چې پر ملا به ځخه وي، د اوښ پر ملا ځخه شته. بله علامه به دا وي چې پښې به سروري وي، خپرې به وي، دی تیرې پښې به نه وي. بله علامه به دا وي چې غاړه به ډېره اوږده وي. هغه ول وویله دا دغه شی دی. نو ده چې ویل ستا په څه وپاموله؟ ده ویل دا زه خو مې پر دا وپاموله، 10 منه بار ډېر ده چې پر ملا یې ځخه نه وي، ملا یې ماتېږي. ځخه چې لرګی لري هغه ځای ډېر ټینګ، نو له دې وجې به ملا ځخه لري چې ټینګ، او پښې به له دې وجې سره وري چې خدای هم لوی حیوان ده ته وه چې 10 منه بار پر بار کې خو په وچه مځکه نه ننوځي، که نه په خټه خو بیخي نه ننوځي. پښې چې یې سره وري هغه دی پراخ ځای تخته کوي، هغه بیا په خټه نه ننوځي. او غاړه به ولې اوږده وي. دا به ځان په دښتو کې سفرونه په کوي، نو داسې په تسلي سره ساه کاږي، ستړی کېږي نه. او چې غاړه یې لنډه وي، زر زر ساه کاږي، بیا زر ستړی کېږي. ګوره دا د الله شان ده چې عقل پر کار واچوې، په اوښ کې دا کوږ وږ حالت د حکمت نښه بولي. که نه موږ خو وایي اوښ نو دونه کوږ ده، دی ده، پښې یې چیرې دي، لکۍ یې چیرې ده، غاړه یې چیرې ده، چیرې ده، دا چیرې ده. موږ وایي چې موږ جوړ کړی وای، دی شوی به هم جوړ کړی وای. لیکن دغه د الله جل جلاله د حکمت منظر ده اوښ. ځکه الله جل جلاله پیغمبر ته وایي افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. اوښ ته نه ګوري، اوښ څنګه ښایسته مخلوق الله جوړ کړی. و الى السماء کیف رفعت. اسمان ته نه ګورې، تا دا کوچنی چت جوړ کړی د دغه نه تنبیه دې ورکړي دي میلان. الله جل جلاله دا دونه چت درولی دی، او ستا پر دغه چت هم یارې ډامبر واچول، بیا هم پلانی شی واچو، بیا څه څو به یې نه درېدی، خو نه درېدی. الله جل جلاله دا په زرونو کلونه تېر سوي دي، اسمان نه ده راڅڅېدلی، نه ناول بېدلې ده، نه یو ځای کش سوی ده، نه زړ سوی ده، نه بلې بنا ته ضرورت پیدا کړی ده. دا عظیم اسمان دا نو چې په شا کې دغه زبردست طاقت نه وي، نو دا څوک کولی شي. و الى الجبال کیف نصبت. غرو ته نه ګورې څنګه جګ جګ درول سوي، څنګه د انسان مصلحت کې لحاظ سوی ده په دې غرو کې. له خواجک غر راغلی د پښې بند بیا ټیټ سوی، نو خو دلته خلک بلې علاقې ته اوړي چې د غره پر سر اوړي، تکلیف ته بیا ځې هلته بیا د سپېرسنګ بند ته دغه اوار تللی، د موټرانو هم پر ځي، اوښان هم په اساني پر ځي. دغسې بندوبست الله کړی دی. افلا ينظرون الى الجبال کیف نصبت. دی نه ګوري غرونه څنګه ولاړ دي. د انسان د منفعت دپاره غرونه ولاړ دي. غرو کې لارې شته. غرونه یو منفعت د انسان دا پکښې ده، دا غرونه چې دي دا لوړ دي، دغو باندې طبعا بارانونه ډېر کېږي، واورې کېږي، دا د اوبو ذخیرې دي، دا په کلو کلو اوبه ساتي، که نه د یوه کال دا خو بلکل ساتي. بیا الله جل جلاله دا غر دی جوړ کړی ده، که دا غر ټینګه ډبره وای نو بیا خو یې اوبه نه جذبولې، پر ابیدې بیا تلې. او که دا غر خاوره وای، ټوله پسته خاوره، بیا یې اوبه خړېدې، خرابېدې. نو داسې د خاورې و د سږې تر مابین د اوبه صفا کوي هلته روڼې اوبه راوځي. هغه یو ځای یا په چینه کې راوتلي، یا یو کاریز راوتلی، یا یو رود وي. الله جل جلاله زموږ د زندګۍ دپاره د اوبو بندوبست کړی ده په دا غرو باندې. د الله جل جلاله شان داسې ده. ګوره
دغه غر چې دغه ستا د اوبو ذخیره ده پر دغه واوره ووري، لاندې چې تر دغه غره راسي هلته بیا باران. د واورې طبیعت دا ده چې یارې دغه یې پرې ایښی شي، بیا په پسرلي په تدریج څوکه څوکه ویلیږي ټوله دا غر جذب کړي. د الله داسې شان ده، داسې الوهیت پټې راځي. که دا اوبه دغه وایي هلته د واورې څخه بیا ښکاره رابهېدی، بیا خیرنېدې پټې په مځکه کې راځي یو ځای چې کاریز راوتلی، اوبه ډېرې صفایي. او وإلى الأرض كيف سطحت، مځکې ته نه ګورې څنګه غوړېدلې ده. خیر د مځکې هم دا حکمتونه دي. وسله دغو څلورو دلایلو د الله د الوهیت د دغو له بیانه وروسته الله جل جلاله پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته وایي فذکر، اوس یې ته وضاحت ورته وکړه. اوس خو دا خبره ډېره اسانه ده. وښې څنګه جوړ کړی دی؟ وښې دی کوږ جوړ کړی دی، خو نو خلاص تی حکمتونه ورته بیان کړه، ته د اوښ ګټې ورته بیان کړه، ته د اوښ طبیعت ورته بیان کړه، ته د اوښ خصلت ورته بیان کړه، چې انسان دا وپېژني چې یا الله چې دغه عظیم مخلوق تا زما په خدمت کې راکړی ده او په دغسې ښایسته شکل دې جوړ کړی ده، دا ستا احسان ده. یا الله بېشکه چې رب ته یې تربیت تا کړی ده او چې دا کار تا کړی ده، معبودم ته یې، دغې نتیجې ته به سړی ورسېږي. له دغو څلورو جملو وروسته الله جل جلاله نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي فذکر. اوس یې ورته تشریح لکه دا اوس دا مختصرې جملې ما دی څه ناڅه د نمونې دپاره کنې زموږ ژبه خو له دغو تشریحاتو عاجزه ده. د پیغمبر ژبه خو بیا د پیغمبر وه. انما انت مذکر، ولې یې ورته تشریح؟ خو ته د تذکرې والا یې، د ذکر والا یې. نور نو چې د دغه انسان د دغه عقل په مقتضا، د دغه وضاحت په مقتضا، د ده په سینه کې د ده په زړه کې بدلون راځي، الله جل جلاله پیغمبر ته وایي چې د هغه مالک بیا ته نه یې، هغه واک بیا له ما سره ده. لست علیهم بمسیطر، ته پر دوی مسلط نه یې، ته خپل کار وکړه، نور بیا زه پېژنم خپل بندګان پېژنم. د یو سړي زړه ته به ستا خبر تېره سي، سعادت به په برخه سي. یو سړی به دغه شین ولاړ سي، ته خپل کار. نو قرآن کریم کې چې د الله جل جلاله د تربیت بیان کیږي، چې ځای پر ځای نبی علیه الصلاة وسلام ته الله ښوولی ده، نو له هغه څخه دغه روحي تربیت کې هم نبی علیه الصلاة وسلام ته ځای پر ځای خبره شوې ده چې د خلکو توجه د دوی د عقل په مقتضا د دوی روحي تربیت ته راواړوه. هغه آیات ټکی چې د نبی علیه السلام په شان کې راغلی و چې یتلو علیهم آیاتک، هغه یې دغه ټکي دي چې نبی علیه الصلاة وسلام ویل یا د دې په مثل قرآن کې نور، او بیا الله د وضاحت امر هم ورته وکړي چې وضاحت یې ورته وکړي. نو الله جل جلاله زموږ تربیت ګوره په څونه خبرو وکړي. اول الله جل جلاله موږ ته عقل راکوي، عقل و خپل طبیعت چې سره خلاص شي، د شهوت و د خواهش و د نفسانیت تر سایه لاندې نشي را. عقل بالکل کافي ده چې دا فیصله کوي چې الله یو د شریک نه لري. خو کله کله له عقل سره بیا نور قوتونه هم شته، واهمه قوه ده، متخیله قوه ده، پلانیه قوه ده، هغه یې پر یوه پر بله خوا باندې کوي چې یاد هغه یې نه ده. پلانی خبر داسې ده، پلانی داسې ده. کتابو کې راځي عقل خو یو زبردست جوهر ده، لیکن کله کله وهمیات پر غالب سي. عقل د وهم تر تاثیر لاندې راسي. دا وایي کېږي، کتابو یې مثال دا ویلی ده، وایي یو سړی مړ ده، په خونه کې پروت ده، سپین کفن یې ورکړی ده، خوا د مړی ده پر کټ پروت ده، بل سړی بیا ورته ناست ده، څوک نسته، توره شپه ده. نو وهم ورته ووایي چې که اوس دا سړی دی جګ پر دا چرپایي راپورته سئ، تک سپین ودرېدی، نو څنګه کوي؟ عقل ورته وایي چې یا دا نشي راپورته کېدی، دا مړ ده. وام ورته وایي چې دا مړو ژوندی ته یې لکه که راپورته سئ، نو څه به کوي؟
عقل بیا تسلي وکړي چې دا موږ ته دا نه راپورته کېږي، دا موږ په دې ګودړانو کې پیچلی دی. اخر وهم پر غالب سي، درب د سړي درب سي علا کې د باندې راوځي. څه کوي؟ وایي وبېرېدم له دا مړي. ګوره دا د وهم تر تاثیر لاندې راغی. نو کله کله عقل د وهمیاتو تر تاثیر لاندې راځي. په دغه وخت کې الله جل جلاله بله مهرباني وکړه، موږ ته پیغمبر راولېږي، قرآن یې ورکوي چې هغه تنبیهات ورکړي و عقل ته، وهمیات یې زایل کړي. دا ګوره دویم احسان الله وکړي. هدایت فطري الله جل جلاله موږ ته د عقل په مقتضا وکړي. بیا یې پر هغه فطرت پرې نه شو، بیا هدایت کسبي هم الله راته وکړي. د هغه په وجه یې پیغمبر راولېږي. پیغمبر دغه تنبیهات مشترک کوي. دا تربیت ده د الله، دا تربیت روحي ده چې عقل راکوي. پیغمبر یې راولېږي، کتاب یې ورکوي، او پیغمبر کې طریقه د تنبیهاتو د عقل امر وشوه چې عقل ته په دغې طریقې تنبیه ورکړه. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. فیل والا دې نه ولیدو څنګه الله په مرغانو ویلا. دا کار الله کړی ده زموږ د تربیت دپاره. عقل را کړی ده، رسول را لېږلی ده، معجز کتاب یې هغه ته ورکړی ده. رسول کې دا تربیت هم بیان کړی ده چې په دغې طریقې وروځه. رب العالمین څخه دلته په دغه معنا که تربیت معنوي واخلي، په دغه معنا باندې رب العالمین تربیت د انسانانو یې کړی ده او د پیریانانو یې کړی ده، یعنی د مکلفو مخلوقاتو یې کړی ده. ځکه تربیت روحي په انسانو په پیري کې سته، په بل شي کې نسته. نو دلته له رب العالمین څخه داسې یو الهام موږ واخیستی چې رب العالمین دا معنا چې تربیت مادي زموږ کړی ده او تربیت روحي زموږ کړی ده د عقل په راکولو او د رسول په رالیږلو. او بیا دغې نتیجې ته موږ ورسېدو چې د عقل له راکولو وروسته د رسول رالیږل ضروري دي. ځکه عقل کله د وهم تر تاثیر لاندې راسي، هلته بیا عقل خپل کار نشي ورکولی. نو چې رسول یي هغه به تنبیه درکړي چې دا وهمیات دي، دا تاثیر نه لري. نو د رسول را لیږلو ته ضرورت پیدا شي. نو رب العالمین دا معنا چې زموږ روحي تربیت په ارسال د رسولانو کړی دی. نو محمد رسول الله ټکی هم ثابت شي. په الحمدلله کې خو لا اله الا الله ټکی ثابت شي. په رب العالمین کې محمد رسول الله ټکی هم ثابت شي. نو په الحمدلله رب العالمین کې کلمه طیبه پرسو. او داسې د الله جل جلاله د الوهیت بله تقاضا دا ده چې الرحمن الرحیم. الله جل جلاله رحمان ده، الله جل جلاله رحیم ده. د دې په بسم الله شریفه کې ما وضاحت درته وکړي. د الله د رحمانیت آثار هم دوه قسمه دي، د رحیمیت آثار هم دوه قسمه دي. ځکه رحمانیت دا ده چې ورکړه د نعمتو ده، او رحیمیت اتمام او مکمل د نعمتو ده. هلته ما درته ویلي وو چې سترګې الله موږ ته راکړي دي، دا د رحمانیت تقاضا ده. او چې پر سترګو یې باړونګان راکړي دي، پر سترګې یو نرم پوست راغلی، د سترګې په یو دی غار کې د چې یو شی نه ورته سمیږي، دا د رحیمیت تقاضا ده. داسې الله جل جلاله رحمان ده. د رحمانیت یې تقاضا دا ده چې الله جل جلاله موږ ته عقل راکوي، او خالص موږ په عقل کفایت نه وسی. موږ ته الله جل جلاله آثار د خپل معرفت په شاوخوا کې را پیدا کړو. آثار د معرفت څه شی و؟ مهم اثر نقلا هغه قرآن کریم و. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. او بیا په هغه ځای کې ویل الشمس والقمر بحسبان. الله جل جلاله سپمرۍ په لمر پسې کړې ده، یو خیزي بل ویږي، یو کوچنی کېږي بل غټېږي، یو رڼا کوي یو. دا ستا دپاره مادي تربیت هم ده چې موسمونه بدل شي، او ستا دپاره روحي تربیت هم ده. ته به وګورې چې لمر راوختی نو دا په خپله نه راخیږي، یوه کوچنۍ زړه رخشه په خپله نه چلیږي چې چیرې تا ودروله هلته ولاړ
که یو کال نه ورته راتلي هم دا حالت ولاړ امدادون عظیم المر دا نو په خپله راخیږي دا خو معلومه ده چې د دې په شا کې یو طاقت شته دا ګوره الله جل جلاله د رحمانیت په مقتضا ما و تا ته عقل راکوي بیا یې آثار هم پیدا کړو چې پر موثر باندې دلیل شي او د الله جل جلاله د رحیمیت دا تقاضا ده چې ما و تا روحي تربیت یې وکوي بیا په دنیا کې پر روحي تربیت باندې داسې آثار مرتبیږي چې قیامت ما و ستا په زړه کې داسې یقین شي لکه دا اوس حالت ته دا به انشاءالله په آینده کې د دې خبرې وضاحت په صراط مستقیم یا صراط والذین انعمت علیهم کې انشاءالله درته نو دا رحمانیت و رحیمیت رحمانیت د الله جل جلاله د الوهیت دویم دلیل د رحیمیت دریم دلیل مالک یوم الدین دا څلورم دلیل د الله د الوهیت لدی وجه چې مالک یوم الدین مالک واکدار د ورځې د قیامت دا یوازې الله ده او دین چې دلته راغلی ده د دین په مختلفو معناو راځي دلته په معنا د جزا ورکولو ده مالک معنا واکدار د یوم الدین د هغې ورځې چې په هغه ورځ د اعمالو جزاوې ورکړل کېږي نن خو اعمال کېږي د جزا ورځې بیا راځي دا چې د جزا ورځ خامخا راځي د دې به وروسته انشاءالله دلایل درته پیش کړو د هغه ورځ چې ستا عقل په خپله دا فیصله کوي چې کم اعمال زه کوم د دې جزا به راکړله کېږي په هغه ورځ کې دا جزاوې څوک تقسیموي په هغه ورځ کې د اعلی جل جلاله دا جزاوې تقسیموي د بل چا هېڅ واک نشته داسې خاموشي ده چې انبیا غږ نشي کولی ملایکه غږ نشي کولی ملایکه خاموشي انبیا خاموشي صلحا علما اولیا دا ټول خاموشي دغه واکداري له الله سره ښه نو چې دا د جزا تقسیم له الله سره د نو عبادت خو موږ د دغه دپاره کوو چې بیا نیکه جزا راته راکړل شي نو چې جزا الله ورکوي ته عبادت ته دا بل کوې نو بیا خو هغه یې نه کېږي الله وایي ځه چې د چا عبادت دې کړی د هغه دې در د دې الله مثال ویلی ده الله جل جلاله وایي د مشرکو د موحد مثال داسې ده دغه مشرک داسې ده چې دا دی شپږ اووه اته خدایان لري دا دی دا لکه یو مریی چې د پنځو شپږو اووه اتو کسانو سره ګډ یاري خو یې ټوله ورځ ورته دا وایي چې ته د پلاني کار کوې نو ما روپۍ نه دي درکړي ما هم روپۍ پر درکړي نو هغه غریب چې د ده کار شروع کړي بل راسي سترګې دی پرا کړلي ښه ته چې د پلاني کار کوې نو ما دې سترګې پرا کړلي چې د هغه کار شروع کړي بل تماشا به نه د چا کار پرا کوي نه د چا ترحم پر ځان پیدا کوي ماښام چې هر کور ته ورسي هغه وایي ځه کار دې د پلاني کاوه ډوډۍ دلې غواړي وځه بل کور ته چې ورسي هغه وایي ځه او هغه څوک چې د یوه چا غلام وي د یوه چا هغه چې د دا سړي کار وکړي بل څوک خو نشته چې ځینې غواړي د ده کار یې کاوه ته ماښام چې دی کور ته راغی هغه سړی بیا د ده دغه نه اکرام کوي او زوی ته وایي ورشه دته لاس ور پرېمینځه ورشه دته دسترخوان راوړه دی ستړی ده د دی کړي دي د دی کړي دي چای یې ورته راوړي بې څه دی ونازوي هغه وایي موحد داسې ده د الله خدمت کوي الله به نازوي او مشرک دغسې ده په آخرت به الله جواب ورکړي چې ورسه چې په چا پسې تلې په هغه چې ورچې هغه وایي کاکا تر تا زه په خپله په وخوایم ما ته به نه رانږدې کېږي هغه یې پر میدان نو مالک یوم الدین واکدار د دغې ورځې د بدلې ورکولو چې کم څوک ده هغه ته ځان تسلیم که عبادت د هغه دپاره نو دلته درېیمه مسله ثابته سوه یو خو مالک یوم الدین د الله جل جلاله د الوهیت دلیل سو او دویم په مالک یوم الدین کې په مالک یوم الدین کې د قیامت د راتلو اثبات وسی دا درېیم اصل د له اصولو د ایمان څخه چې بیا به په قرآن کریم کې تفصیلي بحث پر دا مسله ایاک خاص تا لره نعبدو موږ عبادت کوو یا الله چې هر کله مسله دقه ځای ته راورسېده چې رب العالمین هم ته یې رحمان هم ته یې رحیم هم ته یې مالک یوم الدین هم ته یې نه دا بل خو دغه چټي شی ثابت دی هېڅ نه اوسو د دا بل دپاره نو یې تفریح پر وکړه ایاک خاص تا لره نه بل چا لره نعبدو موږ عبادت کوو اوس ګوره دا توحید د عبادت ته مخکې توحید د الوهیت و دویم قسم توحیدونه دلته ثابت سو یو توحید د الوهیت ته په الحمدلله کې ثابت سو یو توحید د ربوبیت ته هغه په رب العالمین کې ثابت سو یو توحید د مالکیت ته په مالک یوم الدین کې ثابت سو یو توحید د عبودیت ته چې معبود یوازې الله ده دا په ایاک نعبدو کې ثابت سو
ملا علي قاري په شرح د فقه الاکبر کې مختلف توحیدونه په دغو طریقو سره ثابت کړي دي. ایاک خاص تعالی را نعبدو، موږ عبادت کوو. دا مسله ده، دا رد پر مرجیه و. مرجیه وایي انسان چې ده دا په خپل شی نسای کولی، لکه ډبره ده، دا څه کارونه چې دي دا ټول الله پکې. موږ وایه انسان لره د انسان فرق له ډبرې سته، صحیح ده، کارونه الله پکې. ډبره کې کاسب هم الله ده، خالق هم الله ده. په انسان کې خالق الله ده، کاسب بنده ده. په خپل لنعبدو ټکي معلومیږي. موږ د عبادت نسبت خپل ځان ته چې عبادت موږ کوو. دلته خو بیا یو بل ته وهم وسیوه، بیا بله ډله د قدریه یې بولي. هغه بیا وایي چې په انسان الله هېڅ کار نه لري، چې پیدا یې کې انسان په خپله چې هر کار کوي، الله په خبر لانه د جدا یې وکړي، بیا یې پې ولیکي. خالق د فعل د بنده بنده بولي. دا هم غلط. موږ وایه و ایاک نستعینو، له تا معاونت غواړو چې ستا د تخلیق معاونت نه وي، زموږ کسب مؤثر نه ده. نو په ایاک نعبدو ایاک نستعین کې قضا و قدر ثابت شو. دا څلورمه مسله ده. تر دغه ځای اتمام د مسائلو راغی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.